د ډیرو پیرانو او د هغوی د زیارتونو نومونه به مو اورېدلي وي او زیارتونو ته به یې هم ورغلي یاست. د دوی په اړه به مو ډېرې خبرې هم اورېدلي وي چې د کوم پیر زیارت ته چې ورسې د رنځ دوا دې ورسره کېږي، د کوم پیر زیارت ته چې ورسې پیسې دې ورسره ډېرېږي، د کوم پیر زیارت ته چې ورسې د زړه مراد دې پوره کېږي. همداسې نور ډېر. او په دې زیارتونو به مې ډېرې سیرې یا ټوکران هم لیدلي وي چې په لکړو پورې غوټه سوي وي. دا دوی د خپل مراد د پوره کولو هیله کوي او له دې خلکو څخه هلته ناست منجور یا د زیارت ملنګ ډېرې روپۍ ترلاسه کوي. او ځینې خلک وایي چې د پاکستان لوی لوی زیارتونه د حکومت لخوا د ډېرو روپو په بدل کې د کال په اجاره ورکول کېږي. خو دلته تاسو ته د یوه داسې زیارت په هکله معلومات درکوو چې د پاکستان د سند صوبې په سانګړ سیمه کې د نواب شاه پر روډ دی. د دې زیارت نوم شلوار شاه دی. شلوار په اردو ژبه کې پردوک ته وایي، یعنی پردوک شاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں میں ابھی موجود ہوں پیر شلوار شاہ کے پاس، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. دې زیارت ته په ورتلو به هلته خپل پردوک وباسې، په لکړه به یې راځوړند کوي. تاسې یې وینئ چې په لکړو بیخي زیات پردوګونه راځوړند دي. د دې تر څنګ نور ډېر پر مځکه هم پراته دي. په زیارت کې له پردوک ویستلو او په لکړو باندې له راځوړند کولو وروسته به د خپل مراد د غوښتلو لپاره دعا کوي. او دې زیارت ته د بل پردوک په راوړلو هم بندیز دی، یعنی چې اغوستی پردوک وباسي بل به نه اغوندي او له زیارته به لس ځي. جو جس کی بھی مراد اگر پوری کرانی ہو تو وہ یہاں پہ اپنی شلوار اتار کے لگا دے، اور دوسری شلوار لانا بھی منع ہے سختی سے، تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی. یاده دې وي چې د سند په ځانګړې سیمه کې د شلوار شاه زیارت ته ښځې هم ورځي او هغه هم دا کار کوي.